را پاسه ولې دا څه کې څوک به ما خپل حساب بیالوم دا حساب دې طریقې باندې بیلېږي نو چې تاسو راته نه بیالوي زه به خود په خپله بیالوم نو د دې خپله طریقه ده که نه چې سره څنګه بیله کوم طریقه دا که طریقه پټواري مې راوسته درې حسابې دا پټواري به مې راباندې باچه کوي ځان به مې راباندې باچه کوي دې خپله طریقه ده لالا ته به زه ویم پوه شولې هغې نه به خپل حساب کتاب وکړو دا به بیا بیلو نه لالا منم نه داجي منم نه تا منم چې څوک راولي ورشه راوله زه حاجي ښه په زور بیالوم تی په زور بیلې ته څه شي زه څه شم قسم مې چې دا سر در ولم ګوره زه تش لاس نه یم ولاړ دلته اوس په دې ظالمه دلته کېدم په خدای ځان راباندې وګورې خرابې ما زه به نه خرابې زه هلکه دې ځای نه ګوره دا سر در ولم تا په ما ته مانچه راواړوله بوټ مې هم د باندې و ته څه کولی شي اوس صبر وکړه ځه ورشه چې څه یو کېږم منټ صبر وکړه ما پورې یو منټ ته کچ مې چوک او تا ته سوغه وکړي ځه لګیا ما نور څه وکړم ته خو لګیا صبر وکړه صبر وکړه دیو راشه دا څه پټواري دا څه سترګې پټې مړه سترګې دې په بډو کړې دي زما د کشه صدمه په پټي کې لګی نه پونه کې د خدای تعالی بنده د زر نیمو روپو دپاره ته زما په جایداد کې لګی ما ته څه پته ده مړه سترګې مه پټوه زما نه په تپوس وکړه چې مشرم که نه ورک شه مړه پیتواله ورک شه یار او ته دومره سړی شو چې ته اوس زما په موجودګۍ کې ته ناپونه دلته کې بېغیرته انسانه بېغیرته زه مشر یم زما په مشرۍ کې دا چې کوم دي پټواري راوستی دي او ته نښې اچوې دلته په پټي کې نو زه به تقسیم نه کوم چې تاسو راته نه کوئ شل پیرې وکړو زما نه اجازه خو کم از کم واخله که نه یو شل پیرې سواله زما له حصه مو واخله د هغه حصه مو واخله خو دا بېغیرتوب به دې کوم سړي بچې یا الله شکر دی چې دا خوب لالا ولې درشه ولې تاسو کې مونږ ټکي ولې ته څه وي تا ته چا څه وي ته خو ملا سې په کمره کې چا وایي شکست خایه چا وایي لکه چا والي ملا سودو نه مهندسه دوکان علم نظم کالمي سمنا علم چې تا ځوانه را سره یې ولې مونږ خو د سړی یو زمونږ خو ورور یې ولې مونږ څه چل کړی زمونږ ځمکې د چا ځمکې دي ستا دي که نه ومې ولې زما ما دا ځوانه په ځمکه باندې ویشتې پروردګاره لکه دا خوب مړه ګوره زه درته چې دا بار ته ویم که نه چې دا ځمکې دا قصه ختمه کړه کله وې ما له ځمکه راکړه کله وې ما له تقسیم وکړه هغه وکړه دا وکړه ګوره خوږې ورورولۍ دې زموږ خرابې کړي دي دې د زموږ لانجې چې کوم دي خاندانونه چې کوم دي یو بل سره اخته کړي دي زموږ چې څونه مینهوال دي څومره پښتانه وروڼه دي کشران دي مشران دي یو عرض کول غواړم بهی په ځمکو باندې لانجې مه کوئ